د زیرک ټي وي درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده ټول به روغ او جوړ اوسئ. زه یونس آرین یم. درنو لیدونکو تاسې ته بهتره معلومه ده چې زیرک ټي وي یوټیوب چینل تل د افغانستان سیمې او نړۍ مهم تاریخي او کلتوري برخو باندې تاسې ته معلومات او راپورونه وړاندې کوي. په نن تاریخي او معلوماتي ویډیو کې مو دا وار په کابل کې د شاد و شمشیره په اړه معلومات راټول کړي چې شاد و شمشیره مسجد ته ولې دغه نوم نومول شوی، دا مسجد څومره تاریخي مخینه لري، دې مسجد ولې د لیدونکو پام ځان ته راړولی، شاد و شمشیره څوک وو. که غواړئ د دې مسجد او شاد و شمشیره د ارزښت او تاریخ څخه ځان خبر کړئ، نو د دې تاریخي ویډیو تر پای شیبو له موږ سره پاتې شئ. د زیرک ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او نورو ملګرو سره شیر کړئ. شاد و شمشیره له افسانې تر تاریخي میراثه مسجد شاد و شمشیره. دا مسجد د کابل ښار په مرکزي څنډه کې د کابل سیند په غاړه ودان دی. هغه ځای چې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د جلاوالي نقطه ده. ویل کېږي د دې مسجد بنسټ د صحابي حضرت لیث بن قیس بن عباس له لوري ایښودل شوی چې د اسلام د لومړیو پیړیو سره تړاو لري. داسې هم ویل کېږي چې د کابل په جګړو کې 2 شمشیرو سره مبارزه کړې او د دې مسجد مخامخ دفن دي. دا مسجد د یو عربي شمشیرباز شخصیت سره تړاو لري چې دا اوس مهال خلک په کابل کې دغه مسجد او هغه ته مخامخ مقبره دې شخصیت ته منسوب ګڼي. دې مسجد د جوړونې چارې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال 1406 کال کې پیل شوي چې د کابل د لومړنیو اسلامي عبادت ځایونو څخه ګڼل کېږي. دا مسجد په کراتو په بیا ځلې ترمیم شوی، خو د 1498 هجري شمسي کال په وروستیو کې د ښار جوړونې وزارت له لوري په نوې بڼه ترمیم چارې پیل او په 1400 هجري شمسي کال کې د مسجد دننه او بیرون پکې هر ډول ترمیم چارې بشپړې شوې. په اوس وخت کې دا مسجد نه یوازې عبادت ځای دی بلکې د تاریخي او فرهنګي میراث یوه نسخه هم ده چې ښکلي معماري، زرین ګنبزونه او د کوترو شور هغه څه دي چې مسجد ښکلا یې لا رنګینه کړې. درنو لیدونکو اوس راځو دې ته چې شاد و شمشیره څوک وو او د مسجد مخامخ جوړه شوې مقبره د چا ده. دلته موږ د ځینو تاریخ پوهانو نظرونه ځای کړي. استاد کهزاد د شاد و شمشیري په اړه وایي چې دا مقبره د لیث بن قیس ده. محمد حسین مستوفي الممالک چې د استاد خلیل الله خلیلي پلار وو، په یو متن کې چې د زیارت دننه یې لیکلي ویلي دي: زه فخر کوم چې امیر حبیب الله اجازه ورکړي چې نوې ودانۍ د مقبرې ترڅنګ جوړه شي. په یوه دننه لوحه کې لیکل شوي دا مقبره د لیث بن قیس بن حضرت عباس ده، خو حضرت عباس هیڅ کله د قیس په نوم یو زوی نه درلود. عربان په لومړي ځل د حضرت عثمان د واکمنۍ په وخت کې په 14 او 36 هجري کلونو کې د عبدالرحمن بن سموره د سپهسالارۍ لاندې د جنگ لپاره بوست ته حرکت وکړ او له هغه ځایه یې کابل ته یرغل ترتیب کړ. په دې وخت کې داسې احتمال شته چې یو سرتیری چې ډیر ښه 2 تیغونه یې کارول وژل شوی وي او وروسته له څو کلونو خلکو هغه ځای د زیارت په توګه منلی وي. خو د سیستاني اکادمیسن اعظم په وینا دا مقبره د لیث بن قیس نه ده. احتمال شته چې دا مقبره د زنبیل شاه وي او خلکو یې د اسلامي نومونو سره په دې توګه زیارت ګرځولی وي. زیاتره تاریخ پوهان وایي چې
شاد و شمشیره زیارت یو عرب دی چې په 36 هجري کال کې وژل شوی او هلته دفن شوی و. په 903 کال کې عبدالرحمن د طبي مرګ سره ومړ. کابل شاه چې ځان یې د حجاج سره نږدې ګڼلو د عبدالرحمن سره حجاج ته واستاوه او بدن یې په قیس نوم سره ځای پر ځای کړ. خو تر یعقوب لیث پورې هلته زیارت او مسجد نه و، ځکه کابل شاه نه غوښتل چې خلک د خپل دښمن صفا د زیارت ځای جوړ کړي او همدارنګه نه یې غوښتل چې خلک زیارت جوړ کړي، ځکه چې ټول خلک بت پرستان وو. په لږ وخت کې چې سوداګرۍ او د شخړو ځایونه پیل شول، مسلمانانو د مقبرې په څنګ کې د منځه لپاره یو مسجد جوړ کړ. ویل کېږي چې مخکې له دې مسجد دا ځای د اسماعیلي بتانو ځای و، ځکه چې کابل شاه د پایتخت سره سم خپله سرمایه او بوتان هند ته انتقال کړل. مسلمانانو عادت درلود چې د بوتانو کورونه ویجاړ کړي او پر ځای یې مسجد جوړ کړي. امکان لري چې دا مسجد په ډیرو ښکلو بڼو سره د یعقوب لیث په وخت کې آباد شوی وي. ځینې تاریخ لیکونکي لکه میر غلام محمد غبار یا عبدالحی حبیبي د شاد و شمشیره د مقبرې په اړه وایي چې دا مقبره ښایي د یو اصلي کابلي اتل لکه کابل شاه وي چې د عربو په وړاندې یې جګړه کړې او خلکو یې د مذهبي تعصب له ویرې ورته وروسته اسلامي رنګ ورکړی وي. احمد علي کهزاد او نور وایي چې دا شخصیت تاریخي نه دی، بلکې د خلکو د تخیلاتو او دینی احساساتو نتیجه ده. لدی هر څه دا جوتیږي چې دلته په همدغه نوم مسجد او مقبره آباده ده، خو تاریخي سرچینو د دې شخص د پیژندنې او فعالیتونو په اړه کره معلومات نه دي تایید کړي. د عامو خلکو په وینا چې دا سړی یو عرب جنګیالی و چې په دواړو لاسونو یې توره وه او د کابل د فتحې پر مهال ووژل شوی او د همدې مسجد مخامخ دفن شوی. خو دا موضوع تاریخي مخینه نه لري، بلکې د یوې کیسې بڼه لري. باید وویل شي چې شاد و شمشیره مسجد د کابل په زړه کې د زمانو شاهد دی چې د دین، افسانې او تاریخي روایتونو ګډ انځور پکې رانغښتل شوی. که څه هم د دې شخصیت د کره پیژندنې شالید روښانه نه دی، خو دا ځای د کابل د مذهبي، فرهنګي او تاریخي هویت برخه ګرځېدلې چې د نسلونو عقیدې او حافظه پکې خوندي پاتې ده. مننه چې د دې معلوماتي ویډیو تر پای شیبو مو راسره ملتیا وکړه. تاسې هم غواړئ د خپل هیواد او سیمې د تاریخي او کلتوري ارزښتونو ځان خبر کړئ، نو زیرک ټي وي یوټیوب چینل در سره خوا سبسکرایب او نور ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا او بلې معلوماتي او تاریخي ویډیو ښې چارې د لوی الله پامان.